ملګری ارویدین کې زه د میډیا په وساطت سره د شمالي وزیرستان افتا لاس ریزی شي چې د امن مطالبه کو احتجاج کو د امن او امان توستا ملګری معلومات دو چې په دامیاش دوی کې ډیر زیات ټارګټ کیلینګ وشو نور د خلک د شمالي وزیرستان خلک مجبور شو چې د روډینا تر ووتل تانګ دي مړشول او شل کولا دا شای په میش باندې مختلف ټیسټینه کوریاست د دغه په واجه دا غریب خلک په تکلیف ته اطمینان شمالي وزیرستان اطمینان وزیر امیش مشر دی امیش احمدزای وزیر دا د کشر وروري لہذا میز ریاست ته دا اپیل کی د میډیا په وساطت سره چې دغه مطالبه جایز دي امن غوړي امن په قانون په آئین کې ریاست باندې د میز حق دی زه ما چې زرنا زر د دا مطالبه جایز دي و دایمانی کچیره دا مطالبه د نه مانی میز د سره عوامي نشل پارټي جنوبي وزیرستان وانا د سره وسه په ملګرتیا کې هکچېتی ور سره کې وروروالی ور سره کې او کاچره د فلفور ریاست په دغشي باندې عمل ونکړه د دغه خلک مطالبه ونه مانله د امن او امان برقرار نکړه نو بیا عوامي نشل پارټي او مجبور وي په جنوبي وزیرستان وانا کې وه د غسه احتجاج کوي لیارو باندې وي روډینه تر ووزي بوک هړتال هکي کا ډیر د امیر سره د ریاست ظلم کو زیاتای کو زه په خپل کوم امازای مشر ځلی خیل مشر او د تجی خیل مشر د دمتونی مشر د سلیمان خیل مشر کوم ټول ته د اصول کا اپیل کا چې ملګری دغه شای توز کا دا سوچ کوي چې یاره هو نن چلو پت مزایدو میشته خیر دی او په خیبر باندې معاملات دل ته خیر دی ګوره ملګری ویس په دغشي باندې پوی هر واړی کا جنکای په دغشي پوی دی چې دا بین الاقوامی یو جنگ دی په میږي مسلط کړای دی د میږ په وسایل باندې قبضه کو په دغشي کې سوچ حمله لري چې جنوبي وزیرستان یې دغشینه باچتای نه د میږ مشر د دغشینه باچ کیږي نه د میږ علما باچ کیږي نه د میږ ټکادور باچ کیږي نه د میږ سیاسي کس باچ کیږي په میږ باندې شل کوله دا تجربه وشوستي سوچ وکړي سول کا اپیل کا امازای تا د سلیمان خیل دمتونی پورا چې کم سے کم چې په دافتا کې میږ لشکي علامتي احتجاجي د مظاهره هو کړی وای وزه د اپیل کا ټول سیاسي ګوندینا تا علما تا غیر سیاسي تا چې دغه اطمینان شمالي وزیرستان د خلک سره ملګرتیا وکړو او په زر نظر یې وکړو میږ عوامي نشل پارټۍ خو یې تایور کیې ملګری کی او خپل جنوبي وزیرستان ته دا شای راتلونکی دی دغه میږ عوامي نشل پارټۍ په هره طریقه باندې نیوای کی مخنیوی وکړي احتجاج وکړي جلسو کې جلوسو کې خو امن وروالی لہذا زه د میډیا په وساطت د میډیا په لیار باندې دا ټول امازای وزیر ته پر زور بیا اپیل کوم چې دغه اطمینان سره په دغشي کې ملګرتیا وکړي د دې غام د میږ غام دی د میږ مشر ورور دی د تکلیف د میږ تکلیف دی د نقصان د میږ تقسیم دی لاس ریزي چې د کاروبار باندې د بازار باندې د هر شی باندې دا خلک از غم زبلی دي وس د دې تګنه هر شی بیروزګاری دي باندې دغه څه د میږ ول هم باندې کیږي خو مهرباني وکړي امازای کومه سره د سلیمان خیل د تونی روزي چې دغه سره ملګرتیا وکړي